د شپې داستان. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو چې ټول به روغ جوړ یې. د شپې داستان په دې خپرونه کې درته د مینې جادو ناول یوه بله برخه وړاندې کوم. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. مګر د اټکل خلاف په دویمې غونډه کې 800 کسانو ان سرتاج د دغه کار په کامیابۍ باور پیدا کړ. له کوره ووتله. شهزادګۍ په ټیکسي کې ورپسې وه. سرتاج د مدرسې په یو سیم کې ښځې راټولې کړې. د وطن د اشغال او د سوله ییزې مبارزې له لارې د ازادۍ په اړه غږېدله. شهزادګۍ په تور حجاب کې له ښیښې غلي کتل. بیرته وګرځېدله. په هوټل کې بیا هندارې ته ودرېدله. د میوند او سرتاج عکسونه یې سترګو ته ونیول. ویې پوښتل: میونده زړګیه، معشوقه دې ولې قانون ماتوي؟ ولې ملایانې په سیاست ګټوي؟ د سرتاج په عکس کې سترګې خښې کړې. غاښونه یې وچیچل. مرداره، ورو ورو یې ویل: اخر یې رانه واخیستلی، دا باید مړه شي، خو تا سره یو ځای. بېرته یې نظر د میوند عکس ته لاړ. سترګې ډکې شوې. ویې ویل: ای ګرانه، تا رانه مخ وګرځاوه، خو زه دې نه پرېږدم. لاس نیولی به دې خدای ته بیایم. 2 اونۍ واوښتلې. د ازادي پالو په شبکه کې خلک لکونو ته ورسېدل. مګر د مقدس پالو له ډاره پکې مظاهرې ته د وتلو جرأت نه لیدل کېده. میوند د موبایل له غونډو تیر شو. له خلکو سره د مخامخ کتو نیت یې وکړ. احتیاط یې کاوه چې څوک یې د اوسېدو ځای ونه مومي. ږیره یې اوږده کړه. د ځان ښودو ملایانو په شان به یې سپین څادر د لونګۍ له پاسه په مخ راڅړاوه. ټیټ سر به ووت. شهزادګۍ څو ځله په دوربین کې ولید، خو یې نه پېژانده. اخوا د سړک په غاړه ببرګیري افسر شیبه په شیبه ساعت ته کتل. 2 د تورو ښیښو موټر راغلل. افسر ور وخوت. قمر اقبال او د هغه 2 خاصو کسانو ته یې لاس ورکړ. موټر روان شول. قمر اقبال وویل: وروره مننه، ته و جنرال صاحب را سره په ځنګله کې ستړي شوئ. تا ویلې ما ته د کمال شاه ځای معلوم دی. افسر سر وڅنډه. عالي قدره، ما ته چې معلوم وی غم به څه و. داسې ګونګوسې مې اورېدلې. ما ویلې که ستاسې اجازت وي زه به کوښښ وکړم، خو خرچه راځي، غټه خرچه. ما سره دونه نشته، غریب خلک یو. څونه؟ 100 میلیونه. دا خو دونه پیسې نه دي. زه به یې نن تیارې کړم. مقصد ته همدا نن د کمال شاه کورنۍ راوله. د افسر له وازو سترګو برېښېده چې پارېدلی دی. ویې ویل: نن خو نه کېږي، د دې هفتې تر اخره یې پیدا کومه، خو پیسې به نن واخلمه، په کارېږي. قمر اقبال او ملګرو یې معنادار وکتل. موټر د نظامي قطعې دروازې ته ودرېد. افسر قمر اقبال ته کړ: عالي قدره، زه نو ځمه، ته ودرې، پیسې واخله که نه. افسر موسکی شو. دوی یې فرش او بې کړکۍ کوټې ته ننوتل. قمر اقبال ورته مخامخ ودرېد. ښه وایه یارو، د کمال شاه کورنۍ چیرته ده؟ افسر سترګې بندې دروازې ته واړولې. ویې ویل: څه خبر یمه، پیسې دې چې وي زه یې پیدا کومه، بې غمه اوسه. قمر اقبال خپلو کسانو ته اشاره وکړه. هغوی لښتې ور واړولې. افسر چیغې وهلې. په پای کې غږ کړ: وایمه وایمه. هغه له جنرال سره په ځنګله کې د کمال شاه د کورنۍ د پیدا کولو کیسه وکړه. په پای کې وویل: کمال شاه د جنرال صاحب د زاړه کور په تکاوۍ کې دی. هغوی د افسر لاس او پښې وتړلې. درې واړه ووتل. سهار طوفاني شمالي ونې خوځولې. میوند ته زنګ راغی. سپین ږیري نایي ژړل. ویل یې: د ده ملګري په چوک کې ځړېدلي دي، یو پکې د هغې زوی دی. د ده هم اوښکې لکه چینه وبهېدلې. له کوټې ووت. اشرف ګرد مخ وڅنډه. کېدای شي تا ته اعدام ایښی وي، خو میوند ته یې ځان د هغوی په نه ژغورلو کې ملامت ښکارېده. فکر یې کاوه که وروستي دیدن یې ونه کړي دا به یې په زړه کې بل داغ شي. اشرف سپین پټکی په سر کړ. شترنګ ته کېناست. په چوک کې یو تن مقدس پال خلکو ته د اعدام شویو په اړه معلومات ورکول. میوند له تورې ښیښې کتل.
شمال د دوو کرینونو ترمنځ په اوسپنیزې میلې پسې ځوړند 27 جسدونه زنګول. 25 د ده ملګري، یو د مقدسپال چاغ جنرال او بل به برګیری افسر و. د ځینو ملګرو څیرې یې دومره بدلې وې چې په سختۍ پیژندل کېدې. سرتاج خوله د ټیکري په پلو پټه کړې وه چې ژړا یې ونه وځي. بدن یې غورځېده. میوند هم سلګۍ وهلې. له دغه درد څخه یې زړه د مور په غېږ کې پټېدل غوښتل، خو هغه نه وه. په لاره کې جومات ته کېوت، سر یې په سجده کېښود، ډېر یې وژړل. ماسپښین 3 واړه د سرتاجي انګړ ته ننوتل. د میوند زړه تنګ و. څادر او لونګۍ ورباندې داړې لګولې، ویې غورځول. لاس یې د څټ زخم ته تیر کړ. شهزادګۍ په دوربین کې د هغه شا لیدله. سر یې د ونې څانګې پټ کړی و. شکي شوه. په غږ یې وویل، دا سړی ملا نه ښکاري. تر ناوخته یې څار ته دوام ورکړ، مګر سړی ونه و. میوند پړمخې په تخت پروت و. د شپې ډوډۍ هم ونه خوړه. سرتاج یې څو ځله پوښتنې ته راغله. اشرف ویل هغه ویښ پروت دی. هغې مزاحمت ونه کړ. شهزادګۍ سهار وختي له دوربین سره کړکۍ ته ناسته وه. تر غرمې هیڅ پېښ نه شول. ماسپښین اشرف سرتاج ته په حویلۍ کې وویل، داسې نو نه کېږي، ته مه راځه، زه ورته وایم چې ته سخته ژوبله شوې یې. هغه د میلمنو برخې ته لاړ. میوند ورخطا حویلۍ ته ووت. د خور او ورور په خندا یې مغزه وخوټېدل. لاس یې د څټ زخم ته تیر کړ. اشرف ته برک شو. تا ته زه مسخره ښکارم؟ داسې ټوکې بیا هېڅکله ونه کې. هغه بیرته کوټې ته روان شو. سرتاج یې غږ کړ، ته په موږ خفه کېږې، موږ په تا نه خفه کېږو. میوند شاته وکتل. زړه یې ډک شو. په دروازې ننوت. دلته د شهزادګۍ سترګې غټې غټې راووتلې. او مرګ مرګ، ای ګرانه، پوستکی دې څه ښه بدل کړی دی. سمدلاسه یې د ښځینه ملایانو تور حجاب وکړ، ووتله. د ستر ملا د دفتر ساتونکي ښځې ورڅخه وپوښتل، خورې چا سره دې کار دی؟ د سرتاجي بیبي نه سبق وایمه. هغې تلاشي وکړه. شهزادګۍ توپانچه د کتاب شاته جګه نیولې وه. د سرتاجي انګړ ته ننوتل. تر حجاب لاندې کړیچی شو. مرمۍ یې تېره کړه. نه یې منډه کړې وه، نه یې اوږه لاره وهلې وه، مګر ساه یې سوځېدله. د سالون له جګري کوچونو تېره شوه. له کوټې څخه د ښځینه خنداګانو غږ راته. حجاب یې وغورځو. طلایي ویښتان یې په اوږو خواره شول. په ټول زور یې دروازه ټیل وهله. میوند په تخت پروت و. سرتاج په میز باندې کاغذونه لوستل او اشرف کمپیوټر ته رسول. د شهزادګۍ په لاس کې توپانچې ټول حیران کړ. ده وویل، تاسې زما د مرګ اورېدلي وو؟ سرتاج یې په طلایي ویښتانو کې وپېژندله. غږ یې کړ، اعلی قدرې. شهزادګۍ چیغه کړه، چوپ چوپ مردارې، ام یارانې کوې ام مکاري. ټولو شټ وهل. بیا ښځینه خندا جګه شوه. شهزادګۍ مخ تاو کړ چې بله ښځه څوک ده، مګر دا یې خپل غږ و. میوند هماغه ویډیو کتله چې دواړو د واورې جنګ کاوه. شهزادګۍ په کوټې کې سترګې وګرځولې. په هر دیوال باندې سکرین و. پکې د دې د مختلفو وختونو ویډیوګانې چالانې وې. دا ځل خپله حقه حیرانه شوه. سرتاج یې غږ کړ، لیونی، خدای شته، میوند یوه شېبه بې تا تېره کړې نه ده. د شهزادګۍ لاسونه یو دم ځوړند شول. د سترګو یې اوښکې وڅڅېدلې. په چوکۍ کېناستله. سر یې په میز کېښود. سلګۍ یې ووهلې. سرتاج اشرف ته اشاره وکړه چې وځو. له دروازې څخه یې میوند ته مخ کړ. یو څو نومه د لیست نه پاتې شول. هغه لکه دم شوی په غټو غټو یې کتل، خو سر یې کار نه کوو. یو دم تیز ووت. په سالون کې له سرتاج او اشرف څخه تیر شو. په حویلۍ کې یې لویې دروازې ته وکتل. بیرته تیز راغی. په شهزادګۍ برک شو. ته ولې لاریالین کې نه یې؟ خبره یې دا څونه خطرناکه ده. شهزادګۍ سر پورته کړ. اوښکې یې روانې وې. ویې ویل، هسې ومې نه شو کولی. میوند په ښویه ویښتانو لاس تیر کړ. د څټ زخم یې وسولاوه. ټول رېږدېده. د میز بلې خواته مخامخ کېناست. سر یې وڅنډه. منې ښه دې ونه که، صبر به دې کړی و چې حالات ښه شوي وو. اوس که په تا څه وشي؟ سینه یې کېکاږل شوه. ان د بد حالت له ویلو وېرېده.
شهزادګۍ سلګۍ ووهلې. نور بس که، زه ستا په تشویش نه ارځمه، تا زما د ارامۍ فکر کوو او ما ستا د مرګ. میوند ورځیر شو. هغې په ګرځېدو پیل وکړ. ګردې شونډې یې وخوځېدلې. زما د اوله په تا او سرتاج شک و، خو هغه ورځ چې تا ته نږدې شوه په غوږ کې دې وبنګېدله. شک مې په یقین بدل شو. بیا چې دې راته وویلې ناریالین ته لاړه شمه، سمه لمبه شومه. میوند ورته خفه شو چې څومره ځورېدلې ده. نږدې ورغی، موسکی شو. کښېنه لیونۍ، منې ته چې په 1,000,000 سړیو کې یې، زه په تا باور لرم. هغې په سلګیو کې یو دم غړۍ ور واچوله، وپسېدله. زه نو تا ته رسېدلی شمه. د هغې نازک بدن په میوند لکه په زخم مرهم ولګېده. په غاړه یې د هغې د پوست مخ او د تنفس د شمال احساس سم د جنت وږم و. زړه یې تخنېده چې کاش نوره هم نږدې شي، لا پسې نږدې شي، څو واړه یو وجود شي. او خپل لاسونه یې ورڅخه نه تاوول. ډارېده چې پام یې نه شي، ځان به لرې کړي. هغه له سلګیو سره ټوله ښورېدله. وروسته ارامه شوه. میوند یې خوشي کړ، غاښونه یې وچیچل. دغه مردار زړه ته مې هر څونه ویلې چې داسې نه ده، نه یې منله. اور پې لګېدلی و. هغې د میوند وازې خولې ته متوجه شوه. له شرمه تکه سره واوښتله، وپسېدله. وبخښه. د میوند خوله هماغسې خلاصه وه. هغه بیا وپسېدله. زما دین په دنیا میړه یې، یو نکاح ده، وبشي. د میوند ستونی ډک شو، سر یې وښوراوه. ویې ویل پروا نه کوي، موږ هم خدای لرو. د میز دواړو خواو ته مخامخ کېناستل. میوند یې طلایي ویښتانو ته ځیر شو. ته خو سمه پېژندل کېږې، ښه دی چې په میدان کې یې نیولې نه یې. نه که نه، زه بیخي ناریالین ته تللی نه یمه. هغه شپه په تیاره کې ټول د څوکۍ د پټۍ په تړلو لګیا وو. زه غلې د الوتکې نه کېوتلمه. د دغه مخامخ هوټل نه مې د سرتاج څار کاوه. د ښځینه بازار شاته او زیارت کې زه ومه. میوند کټ کټ وخندل. هغې حیرانې وکتلې. ده وویل منې ته خو سمه بدماشه یې، داسې په دیوالونو اوښتلې. شهزادګۍ هم مسکی شوه، سر یې وڅنډه. زه په ځان نه پوهېدلمه. هغه کمپیوټر ته کېناستله چې لیست ته د پاتې نومونو په رسولو کې مرسته وکړي. مګر د میوند ټول فکر او پام په هغې کې و. ګرد ورڅخه تاوېده. ځمکه یې نه احساسوله، لکه په هوا کې چې ګرځي. د هغې د خوشحاله ساتلو لارې چارې یې لټولې. په تشناب کې یې ږیره وخریله. ماسخوتن دواړه په بام ناست وو. د څراغ تیته رڼا د شهزادګۍ په مخ لګېدله. میوند یې په سیل نه مړېده. هغې په اوږه لاس کېښود. د میوند په بدن خوږه څپه تېره شوه. هغې د بل لاس ګوته جګه ونیوله. هر انسان په اسمان کې ستوری لري. میوند خبرګه کړه. د عاشقانو ستوري څنګ په څنګ وي. هو، کله چې انسان خوشحاله وي ستوري ډېر ځلیږي. میوند لاس اوږد کړ. منې هغه به زما وي. نه زما دی. ولې؟ ځکه چې ټولو نه ډېر ځلیږي. هغه څنګ ته ستا دی. ته زما په راتګ خفه شوې. ته څه خبره یې؟ زما ستوری به د ډېرو ځلېدو نه سوځېدلی وي. دواړو کټ کټ وخندل. میوند د هغې څېرې ته دوامداره کتل. خوند یې ترې اخیست. شهزادګۍ وروځې واچولې چې څه خبره ده. میوند سر وڅنډه. وروسته یې سترګې ښکته کړې. راځه چې واده وکړو. همدا اوس؟ منې همدا اوس. شهزادګۍ له خندا شنه واوښتله. ویې ویل لیونیه. میوند له مسکا سره سوړ او سیلی وکړ. زموږ نصیب خراب دی. او بل ځل هم بیخي نږدې شوي وو، ونه شو. شهزادګۍ ورباندې برکه شوه. ستا د لاسه. زړه یې ډک شو. هغه زما کوټه، واده هملته کوم. زه څه خبره وم چې ته پاتې کېږې که نه؟ تیار د مور و پلار هم وو. شهزادګۍ ژوره شا واخیستله. سترګې یې اسمان ته جګې کړې. هغوی ته مې هم سودا ده. ناریالین ته د رسېدو خبر یې نشته. د میوند ایله اوس پام شو. ټول بدن ور وګرځېد. شیوه ګلم ویل بیرته راځم، رانغی. دا وخت سرتاج یې له لاندې څخه غږ کړ. خدای شته بس مو دی نو. مالې قدرې ته په خپله کوټه کې ځای جوړ کړی. د دوی سینې له هوا ډکې و تشې شوې. شهزادګۍ لاړه، خو د بدن خوږ بوی یې د میوند په دماغو کې و. قمر اقبال په ډنډ کې لامبو کوله. لمر یې د کوپړۍ د ګرداړې پوستکي ځلاوه. اوږد مخی کس راغی. د کاغذ
د کاغذ پاڼه یې ورکړه. هغه لانده ویښتان شاته واړول. د کاغذ تر لوستلو وروسته تیز ووت. جاوید اقبال له الله یارشاه سره په باغ کې له میو ډک میز ته کېناست. وزیرانو د خپلو کارونو راپور ورکاوه. قمر اقبال خپل ورور لیرې بوت. ویې ویل پوهېږي لالا شهزادګۍ هم پیدا شوه، د ستر خبیث په دفتر کې ده. ورور یې حیران شو. کیدای شي وضاحت راکړئ چې د دغه عالي لقب مستحق څوک ګڼئ؟ ستر ملا یادومه، زه یې په زوره تېباسمه، دا به ثبوت شي چې ملا د دولت دښمن ساتي. ورور یې ومنله. قمر اقبال د ښار نوي قماندان راوغوښت. ډنګر لکه یونیفورم چې په لرګي واغوندې د امر وکړ. دې ته یو موټر تکړه عسکر راوله، د عدالت واټ ته ځو. قماندان عسکري تعظیم وکړ. لاړ. په څو شېبو کې له پولیسو ډک موټر له شاهي حصار څخه روان شو. نیم ساعت بعد د عدالت واټ ته ننوتل. قمر اقبال له ځان سره په خندا شو. د قماندان په خواږه اوږه یې لاس کېښود. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د مینې جادو ناول دا برخه مو همدومره وه. تر یوې بلې خپرونې او یوې بلې برخې مو په لوی الله سپارو. الله مو مل شه.